حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پی ټی وی شیشې د اړخ نه د حیا الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا زه مولانا فیض محمد جنیدي تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو د حیا الفلاح په پروګرام کې موږ تاسو ته ډېره بهترینه موضوع راوړې ده چې هغه د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام تذکره ده. ګرانو کتونکو یقینا د انبیاء علیهم السلام د الله جل جلاله برگزیده مخلوق او بندگانان دي چې الله جل جلاله په تمام مخلوقاتو کې او بیا خاص کر په انسانانو کې الله جل جلاله څه خواږه بندگانان چې هغه انبیاء او رسول دي. الله جل جلاله د خپل احکام او د تبلیغ د پاره دغه خاص خلق چې دی هغه منتخب کړي دي او دغه خاص خلق د دې د پاره غوره کړي دي چې دوی زما احکامات او زما دین نور خلکو ته ورورسوي. ګرانو کتونکو یقینا په انبیاء علیهم السلام کې یو پیغمبر حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دی چې دوی ته دا لقب ملو د خلیل الله. نو یقینا چې دا الله جل جلاله ته ډیر زیات ګرانو د دې وجه نه دوی ته لقب ملو شو خلیل الله، دوست د الله جل جلاله. ګرانو کتونکو د انبیاء علیهم السلام دا تذکرې چې تاسو ته روانې دي نو یقینا په دې کې مونږ ته ډیر زیات سبق حاصلیږي. د دې نه هم یو خدا چې دا معلومات دي د انبیاء علیهم السلام زمونږ د دین هغه ټول انبیاء علیهم السلام باندې ایمان راوړل دا لازم او ضروری دي چې بغیر د دین مونږ او تاسو د ایمان والا خلق نشو ګرځېدلی تر څو پورې چې مونږ په هغه انبیاء علیهم السلام باندې ایمان نه وي راوړی. نو د هغوی نمونه زده کول او د هغوی حالات زندگی او د هغوی د واقعاتو نه چې مونږ ته کم علم را حاصلیږي، کم سبق او نتیجه راته ملاویږي، نو یقینا په هغې باندې خبرېدل هم ضروري دي. ګرانو کتونکو یقینا هغه انبیاء علیهم السلام چې قرآن عظیم الشان کې د هغې ذکرونه راغلي دي نو په هغې کې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام هم دی. په سوره انعام کې الله جل جلاله فرمایي وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. دغه رنګې مونږ خایو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض، هغه د اسمانونو او د ځمکې چې څومره ملکوت دي هغه ورته خایو. وليكون من الموقنين د دې دپاره چې د یقین کوونکو نه وګرځي. ګرانو کتونکو یقینا الله جل جلاله به خپلو پیغمبرانو ته معجزات ورکول او هغوی چې به د الله جل جلاله نه د څه شي هم سوال وکړو الله جل جلاله به هغه قبلولو د دې دپاره چې دا زما خاص بندگانان دي چې د دوی ایمان قوي او مضبوط وي نو بیا به دوی نورم احکامات د دین اسلام هغه په بهترینې طریقې سره خوروي. د روح المانی علامه الوسی رحمت الله علیه په خپل کتاب روح المانی کې دا بیان فرمایلی دی چې انه علیه السلام فرجت له السماوات السبع. د دې ملکوت السماوات څه مطلب دی؟ نو علامه الوسی رحمت الله علیه په روح المعانی کې د دې تفسیر بیانوي چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته اوه واړه اسمانونه چې دی ورته کولاو کړل فنظر الی ما فیهن. هغه حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام په دغه اسمانونو کې کتل حتی انتهى بصرة الی العرش، تر دې پورې چې د دوی نظر تر عرش پورې ولګېدو. الله جل جلاله ملکوت السماوات ورکړو یعنی اوه واړه اسمانونه ورته الله جل جلاله ښکاره کړل او چې په دې اوه واړو اسمانونو کې څه هم الله جل جلاله ورته ټول وښودل تر دې پورې چې دوی مبارکو عرش هم ولیدلو و په ځمکه باندې او ویني عرش. نو یقینا د الله جل جلاله خواږه بندگانان دي. بیا وفرجت له الارضون السبع او دوی ته الله جل جلاله اوه واړه ځمکې وښودلې. ملکوت الارض یعنی الله جل جلاله ورته اوه واړه ځمکې وښودلې فنظر الی ما فیهن او دوی په هغه ځمکه کې چې څه هم دي الله جل جلاله ورته وښودل. یقینا چې د دې ځمکې لاندې سمندر دی
بیا د سمندر لاندې اور دی، بیا ځمکه ده، بیا سمندر دی، بیا اور دی. دا 9 ځمکې دي، 9 سمندري دي او 9 اورونه دي. او الله جل جلاله دا تمام ارڅه حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته اخودل. ګرانو کتونکو، یقینا ابراهیم خلیل الله علیه السلام د الله جل جلاله بهترین پیغمبرو او د دوی سره یو ډېر سختې معاملې هغه راپېښې شوي وي. او د هغې نه یو دا وه چې د دوی په دور کې د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام په زمانه کې یو کس هم د ایمان والا نو. یقینا چې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام په داسې زمانه کې پیدا شوی چې هلته کې چا ایمان په الله جل جلاله باندې نه راوړو. نو داسې ځای کې ژوند تیرول او بیا ته سیده لار ته راتلل، صراط مستقیم ته راتلل، نیغې لارې ته راتلل یقینا ډېر ګران کار دی. ځکه چې هلته کې څوک د رهنمایي والا نو، څوک داسې نو چې هغوی دا مذهب پیژندلی وی، څوک داسې نو چې هغوی اسلام پیژندلی وی، ایمان په علی الله راوړی. نو زه بیا به چا ویلی وی چې دا خو یو مذهب او یو دین تیر شوی دی، نو د هغې تالاش پسې روان شي چې دا په حق دی او که په حق نه دی دا دین. نو یقینا چې هغه بالکل نوم او نشان د اسلام او د الله جل جلاله د وحدانیت والا چې کوم مذهب هغې مذهب او هغه عقیده خلکو نه پیژندله، نو داسې ځای کې رالویدل او غټېدل او وخت تېرول او بیا نیغې لارې ته راتلل یقینا ډېر زیات ګران کار دی. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام په داسې خلکو سره ژوند تیرولو چې هلته کې چا ایمان نه راوړو، هلته کې به خلکو د بوتانو عبادت کولو. تمام چې څومره خلک وو هغوی به د بوتانو عبادت کولو، بوتانو ته به سجدې کولې، بوتان خپل خدایان ګڼل. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام وویل چې دا خو زمونږ خدایان نشي کېدی، ځکه چې دا خو ډېر زیات دي او خدای یو پکار وي، رب یو پکاري. ځکه که چېرته کې 2 خدایان راشي، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي که چېرته کې یو بل رب هم موجود وي، نو په دې ځمکه کې او په دې تمام کائنات کې به فساد راغلی وي. یو خدای به ویل چې زه باران کوم، بل خدای به ویل چې زه باران نه کوم، نو فساد به راغلی وي. د دې وجې نه چې یو سرپرست وي، د هغه لاندې چې څومره رعایا کار کوي نو هغه به صحیح رواني. که چېرته کې مشران 2 شي او دواړو ته یو شانتې اختیار میلو شي، نو یقینا هغه ځای کې فساد بیا راځي. نو الله جل جلاله ذات دا یو ذات دی او رب او خدای دا یو پکار وي، ځکه چې فساد او د دې فساد را نشي په ځمکه کې، فساد خور نشي د دې د وجې نه. نو حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام وویل چې دا خو زمونږ خدای نشي کېدی، ځکه چې دا خو ډېر زیات دي او بل دا خلکو په لاسونو باندې جوړ کړي، د خټې نه په خپله باندې جوړ کړي او بیا همدغه خلک هغوی ته عبادت او سجدې کوي. رب خو پالونکی ذات وي او الله جل جلاله خو داسې ذات وي چې به د ستا تمام کارونه هغه سموي. او دلته کې خو د ده نه سوال کوه، دی درلسې نشي درکولی، د سره خبرې کوه، خبرې در سره نشي کولی، وایي دا زما خدایان نه دي. دوی چې کله د شپې وده کېدل ستوري ولیدل، نو دوی وویل چې دا خو ډېر زیات پړه کېږي، دا به زما خدای وي. چې کله هغه غیب شول، سحر شو، وایي دا هم زما خدای نه دی. بیا سپوږمۍ ولیده، نو سپوږمۍ هم غیبېده. دوی ویل چې رب خو هغه ذات وي چې هغه غیبېږي نه، هغه مټاویږي نه، هغه فنا کېږي نه، ختمیږي نه. رب چې دی دا نه سپوږمۍ ده او نه ستوري دي. بیا چونکې چې دوی کله نظر واچولو ویې کته، نو نورې ولیدو چې نور قسمه قسم رڼا کوي. یقینا په کمره کې به ناست دی، خو چې ورځ وي لیټ بلیدو ته به ضرورت نه وي، هغه د نور رڼا به راځي. دا ټوله دنیا صرف د یو نور رڼا کړي وي چې دا څومره عظیم او لوی دی. نو یقینا ابراهیم خلیل الله علیه السلام هغوی سوچ او فکر کې په دې لاړل چې دا به خدای وي. بیا چې کله هغه د ماښام ډوب شو، نو وی ویل چې دا مې خدای نشي کېدی، ځکه چې دا خو ډوبیږي او فنا کېږي او الله جل جلاله ذات چې وي هغه له زوال نی، فنا کېدل نی، ختمېدل نی، حی او قیوم ذات هغه الله جل جلاله وي. نو بیا دوی الله جل جلاله
وپېژندل چې یقینا دا تمام نظام چې چا کنټرول کړی دی د اسمانونو نه او د عرش نه چې بره دی هغه یو ذات دی او د هغه ذات عبادت لایق دی او هغه ته عبادت کولی شي او سوال او هر څیز چې ته غواړئ هغه به د الله جل جلاله نه غواړي. بیا دوی وویل چې زما رب هغه الله جل جلاله دی. بیا چې کله دوی سره دا واقعه راپېښه شوه چې دوی په خپل هغه موضع کې کلي کې ښار کې وخت تېرولو هلته کې خلکو د بوتانو عبادت کولو نو دو ویل حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې زه به د ستاسو د دې بوتانو ډېر بد حال وکړم. د دوی په ورځو کې یو ورځ وه د خوشحالۍ او د اختر وه او داسې یو میله به جوړېده چې هلته به تمام خلک راجمع کېدل، خوشحالۍ نه به یې کولې، د خوشحالۍ نو اظهار به یې په دغه میله کې او دغه اختر ورځ او د خوشحالۍ په ورځ کې مناولې. ګرانو کتونکو حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته تمام خلکو وی چې ته هم راځه زموږ سره دې میله کې شامل شه. فنظر نظرة فی النجوم، دوی چې دی په ستورو کې نظر واچولو، دوی ستورو ته وکتل او بیا خپل نظر ټیټ کو، یو کرتې دغه ته ستورو ته وکتل او د هغې نه پس د مبارک ورته وفرمیل انی سقیم، زه بیمار یم. یعنی د دې څیز نه بیمار یم چې زه د ستاسو په شانتې مرض په خپل زړه کې نه لرم. زما زړه د دې مرض نه پاک دی چې زه د الله جل جلاله نه ما سوا د بل چا عبادت نه کوم. ګرانو کتونکو مخکې چې څومره خلک وو هغوی به د ستورو ته کتل او د دې حساب به یې جنګولو او بیا به دا دروغو بیان کولو چې تا سره به داسې چل کیږي، تا سره به داسې چل کیږي او یقینا هغه فالونه به یې نیول. دا شیز په اسلام کې نشته دی، ځکه دا علم صرف الله جل جلاله حضرت ادریس علیه السلام له په طور د معجزې ورکړو. هغوی چې به کله ستورو ته وکتل هغه حساب به برابر که نو چې د ستا سره به څه کېدل په سبا باندې هغوی به درته ټول بیان کړل. نو دا د پیغمبر معجزه کېدی شي خو لیکن د یو عام انسان هغه دا نشي کېدی دا معجزه، ځکه معجزې الله جل جلاله دا صرف انبیا علیهم السلام له ورکوي. دا علم الله جل جلاله ادریس علیه السلام له په طور د معجزې باندې ورکړو. نو چونکې د دې خلکو دپاره چې هغه ټایم کې د هغوی نظریه دا وه او دا د دې نه بچ کېدو چې دا میلې ته لاړ شي نو دوی ورته وفرمایل چې زه بیمار یم. یقینا دا دروغ و، دې مبارک بیمار نه و خو لیکن د انبیا علیهم السلام په باره کې چې دوی دروغ نه وایي دا د دې وجې نه یې وفرمایل چې زه مرض یم، یعنی زه مریض یم، زما په زړه کې هغه مرض د دې څیز نه دی پروت چې تاسو به زه عبادت د غیر الله کوئ، بوتانو ته سجدې کوئ، د دې شیز نه زه چې دا پاک یم، دا مرض زما په زړه کې نشته دی او زه د دې مرض نه چې دی هغه بیمار یم. ګرانو کتونکو دوی مبارک وفرمیل هغه واقعه ټوله الله جل جلاله په سوره انبیا کې بیان فرمایلی دا چې وتالله لاکیدن اصنامکم. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام وفرمیل قسم په الله چې زه به د ستاسو د بوتانو ډېر بد حال وکړم بعد ان تولوا مدبرین، پس د دې نه چې تاسو په شا باندې راوګرځېږئ. یعنی تاسو چې د میلې نه راځئ د ستاسو د بوتانو به زه ډېر بد حال وکړم. د دوی یو ځای او یو غاټه کلۍ جوړه کړې وه چې هلته کې ډېر زیات بوتان موجود او په دې بوتانو کې یو غاټ بوتو چې هغه د دوی مشرو او دا نور واړه بوتان چې هغه د دوی کشرانو هغه یې واړه خدایانو، دا غټ بوت چې دا د غټ خدای. نو حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دوی ته یو بهانه وکړه چې زه بیمار یم. دا ټول خلک میلې ته لاړل، ابراهیم خلیل الله علیه السلام لاړو هغه بوتانو ځای ته لاړو، بوتخانې ته لاړو، تمام بوتان یې مات کړل او دا کوم چې غټ بوت ولاړو نو د ده په دې اوږه باندې تبرګې کېښودلو. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. الله جل جلاله د هغوی هغه واقعه بیانوي چې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام تمام بوتان چې دی هغه جزازن ټوکړې ټوکړې کړې الا کبیرا هغه غټې پرېښودو، هغه غټه بوت ته یې تبرګې په اوږه باندې کېښودو. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. الله جل جلاله دا قوم واقعه بیانوي، ارشاد فرمای چې دا تمام خلک چې واپس د میلې نه راغل او دوی وکتل وی دا چا کړي دي، دا خو به ډېر غټ ظالم وي چې هغه زمونږ د خدایانو سره دا عمل کړی دی.
تر دې پورې چې خلکو ورته وویل یو شخصیت په دغه ښار کې موجود دی چې نوم ابراهیم علیه السلام دی، یقال له ابراهیم خلیل الله علیه السلام زموږ خدایانو پسې به یې خبرې کولې، نو دا به ټیک هغه کړي. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام راوغوښتو، ورته ویل دا چا کړي دي؟ وایي دا ما خو نه دي کړي، تاسو د خپل خدای نه پوښتنه وکړئ چې دا غټ بت دی. نو تمام کافرانو ځان سره سوچ وکړو چې دا خو خبرې نشي کولی، خو بیا هم هغوی سرګردانه شول او هغه تکبر او بغض او حسد واغستل، شیطان وغولول او ورته وویل چې نه دا به اوس ته مونږ ته وې دا خو خبرې نشي کولی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته وویل تاسو د داسې خدایانو عبادت کوئ چې خبرې هم نشي کولی. نو دا ټول چې کوم دی هغه سرګردانه وګرځېدل. بیا یې د ده دپاره اور جوړ کړو، ابراهیم خلیل الله علیه السلام یې په اور کې واچولو، الله جل جلاله ورته هغه اور یخ وګرځولو. ګرانو کتونکو د دې نه مونږ ته دا را معلومیږي چې مونږ ته صرف او صرف عبادت ته الله جل جلاله د ذات کول پکار دي. ګرانو کتونکو د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.